السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو ما ته زیاتتر ملګري چې دی په یوټیوب باندې دغه کمنټ کوي چې احسان بھائی ته فوزیه پسې نښتی یا ته په امینو خان مینو پسې نښتی، ته بار بار دوی پسې ویډیو جوړی. نو ګوره زه یو اصلاحي پیغام ورکوم او زه د هغوی د هرې ویډیو چې دی زه مذمت کوم چې یاره هغوی داسې قسم ویډیو اپلوډ کوي چې هغه زموږ معاشرې ته نقصان دی، هغه زموږ ینګ یوت له نقصان ورکوي، هغه په کور کې هغې زما میندو خویندو له نقصان ورکوي چې د دغو دغه ګنده ویډیو ګوري. نو زه به په هر هغه سړي پسې ویډیو کومه چې هغه زموږ د ملک پسې خبرې کوي، هغه زموږ په اسلام پسې خبرې کوي، هغه زموږ ینګ یوت چې دی هغه خرابول غواړي، نو موږ به په هغې کسانو پسې خبرې کوو. نو په ټک ټاک باندې زر کسان ما ته میسج وکړي چې یاره احسان بھائی ته ولې دې پسې ویډیو کوې، یا په فیسبوک باندې ما ته میسجونه وکړي چې ته دې پسې ولې ویډیو جوړوې، ته پرې ځان مشهوروې. ګوره موږ د هرې ویډیو جواب ورکوو، کو هغه زما دا ویډیو ګوري، کو هغه فوزیه ګوري، هغه مینو خان ګوري، هغه شیرینۍ غواړي، هغه دغه په ټک ټاک باندې چې لایو ګوري، هره جینۍ زما ویډیو ګوري. هغو ټولو ته زه یم چې د خدای دپاره دا نخرې پرېږدئ. که ته $10-12 وګټې ته به په دې جن باندې ډېره پیسه وګټې، څه به پرې وکړې، خو د آخرت دپاره هم ځان ته سوال کوئ چې یار الله ما وبخې. نو ګورئ مونږ د هر یو کار چې دی مونږ چا پسې داسې تنقید نه کوو، که نه داسې ډېر خلک دی که نه ولي الله چې دی نو هغه هم ګنځلې کوي، خو ولي الله چې دی نو هغه یو ټیک کار هم کوي. تاسو وګورئ هغه څومره جینکۍ مسلمانې کړي په ټیک ټاک انګریزانو ته چې دی لایو کلمه وایي، نو ګوره څومره خوند کوي. نو تاسو داسې کار واخلئ، داسې کار تاسو مه کوئ چې یاره تاسو په ټیک ټاک باندې لایو راشئ، تاسو یو بل وکنځئ، تاسو یو بل ټارچر کوئ، تاسو یو بل خفه کوئ. نو ګورئ چې په ټیک ټاک باندې لایو راشئ، یو ښه میسج ورکړئ، یو ښه پیغام وکئ. که دغه نشئ کولی نو غلي کښېنئ، خو په ټیک ټاک باندې راکنځلې مه کوئ یا په یوټیوب باندې راکنځلې مه کوئ. نو ګورئ هر یو کس ما ته وایي چې یاره احسان بھائی ته د دغو باندې ځان مشهوروې. زه ځان مشهورتیا نه کومه، خو صرف د الله د رضا دپاره مونږ یو ویډیو اپلوډ کوو چې یاره زمونږ د دې ویډیو له چا له پیغام ورسي. نو که دغه زما ورکوټي ویډیو ده دغه ملګرو سره لایک کړئ، شیر کړئ او ما له اجازت هم راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.